وړانګ او ثنا بیرته خوشې شوې. دا چې څنګه او چا نیولې وي راځئ دغه مطلب راسره تر پای وګورئ. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شریک کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. نږدې 2 ساعته وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 ښځینه مشرانې وړاندې ثنا اعجاز او عارفه صدیق د پاکستاني ځواکونو له لوري د لورلایي جلسې ته پر لار نیول شوي وې، خو له نږدې ځنډ وروسته بیرته خوشې شوې. وړاندې د ثنا اعجاز او عارفه صدیق په داسې حال کې چې د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوي وي چې غوښتل د ارمان لوڼې نوملړنۍ تلین په مناسبت لورلایي په غونډه کې ګډون وکړي او هغه مهال د منظور پښتون په ننګه هم غږ پورته کړي. د پی ټی ایم د ښځینه مشرانو وروسته له هغه د پاکستاني ځواکونو لوري خوشې کړی شوي دي چې پر ټولنیزو رسنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او پلویانو د ریاست پر ضد خپل څرګندونې وکړي. د معلوماتو له مخې دغه 3 واړه ښځینه مشرانو د لورلایي جلسې ته د ستونزو سره بیا هم رسېدلي دي چې د ګډون ترڅنګ زرګونه خلکو ته وینا هم کړې دي. د شهید ارمان د تلین د لمانځلو او د منظور پښتون په ننګه د غږ پورته کولو پر موخه نن په زرګونه پښتانه په لورلایي سیمه کې راټول شوي دي چې لا هم یاده تاریخي غونډه روانه ده او شیبه پر شیبه پراخېدونکې ده. د دغه غونډې ګډونوال وایي چې د پاکستاني ریاست د غونډې ګډوډولو په پوره هڅه کړې ده چې پر شاوخوا میدانونو کې اوبه راپرېښي دي، د انټرنیټ چټک خدمات یې تړلي دي، د کراکري څوکۍ یې بیرته وړې دي او په زرګونه خلک یې په لارو او نورو سیمو کې ایثار کړي دي، خو یاده غونډه لا هم دوام لري. بلخوا په لورلایي کې د پاکستاني پولیسو مشرانو هم تایید کړې ده چې ګواکې دوی د دې لوی جلسې د کولو مخنیوی کړی ده. د دوی دا دلیل لري چې د پی ټی ایم پلویان د جلسې وړاندې د اجازې پرته لاریون هم کړی دی، خو لاریونوال وایي دوی هغه مهال د ریاست پر ضد لاریون وکړ چې د غونډې ځای ته یې نه پرېښودل، خو دوی د زرګونو پښتنو د قافلو پر مټ په دې لویه غونډه کې ګډون کړی دی. په غونډه کې همدا شبه د ارمان لوڼې په یاد د هغه کړنې ستایل شوي دي او دغه راز د منظور پښتون د راخوشي کېدو په اړه د پی ټی ایم مشرانو بېلابېلې ویناوې کوي. د ارمان لوڼې په تیر 2019 کال کې لومړی کې د پاکستاني پوځیانو لوري ډیر بې رحمانه ډول په شهادت ورسېده چې اوس مهال په لار او بل کې تلین مانځل کېږي او د هغه د قاتلینو د نیول غوښتنه کړې ده. د یادولو ده چې بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون هم 2 ونې وړاندې د پاکستاني ریاست له لوري نیول شوی ده چې د خلاصون پر موخه د پښتون ژغورنې بېلابېلې هڅې روانې دي. دوستانو ستاسو د منظور پښتون د راخوشي کېدو او د ثنا اعجاز د نیولو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شاخ وخت لره ته غواړم.